السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ یو څه د انګریزي یا د انګلیسي ژبې لغتونه زده کړو. A ant میږي ته وایي. ant میږي ته وایي. دوهم B معنا غالبوزه. B غالبوزه. C cat معنا پیشي. په انګریزي ژبه کې ځینې وخت C د کاف آواز ورکوي، په دې خاطر باندې cat معنا پیشي. D معنا duck هیلۍ ته وایي. D duck هیلۍ ته وایي. E elephant معنا فیل. E elephant معنا فیل. F frog معنا چونګښه. F frog چونګښ ته وایي. G giraffe زرافې ته وایي. G giraffe زرافې ته وایي. H معنا horse آس ته وایي. I ink د قلم رنګ ته وایي. J jackal چغال ته وایي. K kangaroo کانګرو ته وایي. L lion زمري ته وایي. M mouse موږک ته وایي. N notebook کتابچې ته وایي. O owl یو رقم مرغه دی چې موږ په پښتو ژبه کې بم ورته وایو. دا مرغه بم ورته وایي. P pen قلم ته وایي. Q queen ملکې ته وایي. د یو هیواد ملکه. queen ملکې ته وایي. R rabbit سوی ته وایي. S sheep پسه ته وایي. T tiger پړانګ ته وایي. U umbrella سایوان ته وایي. V van
کوچني بس ته وایي مینی بس کنی مینی هم انګریزي ژبه ده چې معنا کوچنی معنا ورکوي مګم وی وین هغه کوچنی موټر دی چې 10-12 نفره پکې ځایږي W wolf W wolf wolf لیوه ته وایي wolf لیوه ته وایي X X-ray X X-ray X-ray هغه انځور ته وایي چې په روغتونو کې د مریضانو عکس اخلي او دننه د بدن عکس اخلي دغه ته X-ray وایي Y yellow Y yellow yellow ژړ رنګ دی yellow ژړ ته وایي ژړ رنګ Z zebra Z zebra zebra ګوره خر ته وایي زیبره ګوره خر ته وایي دغه وه د انګریزي ژبې یو څو لغتونه چې د انګریزي تور سره موږ دلته وویله ستاسو کورنۍ دنده دغه ده چې تاسو به دغه لغتونه ولیکئ 5 واره او په انګریزي ژبه او په پښتو ژبه به معنا مو سره ولیکئ او خپل ښوونکي ته بیا ښکاره کړئ بیا هم تاسو ته وایم تاسو به دغه لغتونه 5 واره په خپل کتابچه کې لیکئ او خپل ښوونکي به ښکاره کوئ نو کور مو ودان در بل درس پورې په خدای سپارم د خدای په امان